په افغانستان کې د صندلیو بازار نه دا چې له منځه تللی بلکې اوس یې بازار هم تود ساتل شوی. که څه هم هیواد ته پرمختللي وسایل راوارد شوي خو بیا هم د بلخ ولایت اوسیدونکي په ژمي کې د ځان تودولو لپاره له صندلیو څخه پراخه ګټه اخلي. که څه هم په اوس وخت کې برېښنایي او ګازي وسایلو ته لاسرسی د خلکو په ژوند کې اسانتیاوې رامنځته کړي خو بېوزله او لرو پرتو سیمو خلک په ژمي کې له صندلۍ څخه په ګټې اخیستنې خپلې خونې تودوي. صندلی مثلا اقتصادی است، کسی که غریب بیچاره است او بخاری های ترکی زورش نمیاره صندلی میخرن. د ژمي په موسم کې د بلخ ولایت اوسیدونکي په ځانګړې توګه ډیری بېوزله کورنۍ د ځان تودولو لپاره له دغه پخوانۍ او ارزانې وسیلې څخه ځکه ګټه اخلي چې کم لګښت او ارزانه تمامیږي. همین صندلی های اقتصادی است، همین 700 800 900 متر اولا ارزان بود حالا یک ذره قیمتتر از دیگه. که څه هم په اوسني فیر کې برېښنایي او ګازي وسایلو د ژوند چارې ساده کړي خو هغه کسان چې اقتصاد یې ښه نه دی د ژمي په موسم کې د خپلو خونو تودولو لپاره له صندلیو څخه ګټه اخلي.